زما میک کله کې او نمروز او مزار شریف بلق درې شروع سیبان یو سیده دو انار امروت یو درجن کیلا مومنت ته کینه په سایکل بد ښکار ته برادر راته وایي چې هغه کوم څلور دي چې نه پنځه کېږي نگاه ما کتلو هلته خسته موټرسایکل واګانې په کې مزل ته هوا وکي هغه موټرسایکل لکه پخې شو دې ځل به موټر السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم دی یو دقیقه دی خو راځم ښه زه خبره کوه یو خوند ونه کوم مړه صبر وکړه خاروره او به ډېر زیات غزیا بېسوره کنه ستا نوم څه دی زما نوم محمد خان زما نوم څه دی ستا نوم ګل رحمان ګل رحمان نه دی صبر وکړه ته مړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند لیدونکو او اوریدونکو هیوادوالو ګرانو مینوالو موږ درې واړه ستاسو په خدمت کې زه شفیع الله همدرد او ما سره زموږ ډایرکټر اکټر او ایډیټر جناب اس آر سراج الدین صاحب ولاړ دی سراج الدین پجواک صاحب شاته ډالیم لري نه شاته ډالیم لري کنه لکه او بل طرف خي طرف ته هغه هغه ته موږ شاته لکه ټیکټر ته شاته ډالین ها موږ سره بل یو انډیوال ولاړ زموږ تکړه همکار پنی بوای وته زویم په ما ډیر ګران دی جناب مشفق الله خان سمیم صاحب دی چې دا دې سړي ګوره موږ د نن په موټر سایکل درزم را کړی ښه او درې زه خوږ شوی ما دې چې کله دا موټر سایکل چې دی خپل نه موټر سایکل یو جمپ کونو ماته ریټیک روشن را یاد شو په کرش فلم کې وای د سیم مکوا د ټول زخمی کړي فلم بیګه کتل او کنه مشامه ذکر فلم چې ګوري خپل ځان باندې عملي کوي کنه مونږ پکې څه شته راوړي مارت روشن ته کې فلم بیګه ما کتل هلته خسته موټرسایکل واګانې په کې مزل ته هوا وکي هغه موټرسایکل لکه پخې شو دې ځل موټر سایکل ته زه په خپل کېنم تاسو درې زخمی کړم ته مړکیاله شي دا ځل ته په خپل وچلو ها ډیره مننه حمزر صاحب 100 کیلو مننه لکه په باندې لاندې باندې او ما او ته څومره خا ما 15 کیلو مننه خورغلی چیرته خبرې راغلی او دلته سرخود تراغلی ولسوالۍ ته شکر الله مینه کله مینه ما یو شه دی کله خاصی شو خا پزله د س ارمان د چې هغه ته غواړي چې پوره شي والا چې ارمان هم په ځو باندې به درکه زیات دي او تا ته به کوم ارمانونه وای بل پرونه مشورو کو قدرمند لیدونکو یو یادونه کوم یو نوٹ ځان سره واخلې زمونږ هدف صرف او صرف دا دی چې زمونږ تاسو په مخونو باندې مسکا او په شونډو تبسم راولو نه چې د چا زړه هزار کو یا پرنګ یا ټوکی ټکار یا دغه زه موارم که 100% نه 50% مونږ تاسو ته خوشاله درکولې شو ځکه نو ته خو نه کنه دا زړه غرمه 12 بجې دی وسه مو واحد څو خرم څو ډوډۍ خو دا زما خیال د شپې 2 بجې نور ته ناشته د شپې ته 2 بجې نور ته کینې وری نه ته ځکه وته بوته وکنه نو زمونږ ته ولې چې دا خبرې د خبرونه د سور نه خرابېږي دونکو ته یادونه دا وکړو چې کلیوالو سره مرکې کوو که بشپ لګو ذهني پوښتنې ته نه کوو او ډالې هم ورکو څو چې بریالي شي کنه نو ورزو کنه ځکه لیدل پته مکه ان شاء الله پر خوند درکړې مونږ دغه دا برنامه شروع کوو تاسو مونږ ته کمنټ کیو چې دا برنامه هم د چالو ساتو کنه بس پای ټکه ولورکو د دوامدار وساتو چرته تاسو خوښ شوی نو کمنټ کې مونږ ته وایي ولي کوي چې دوام ورکړي او کني خو چې دوام ورکو غني بس دا میک نن چې ما واغوس دا به په جواک سپ سره
قدرمندو خوږو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ جوړ په خیر یو جهان مننه خیر خوشحاله اوسئ کور دې ودان لیدونکو نو څنګه ته مې ځوان ولاړ دی ګپ شپ به هم ورسره ولګو او ټوکې ټکالې به وسو سلام ستړی مه شي ښه راغلاست په خپرونه په خیر راغلی ورونو تاسو د هر وخت خدای راولي دغه سهو ته چې تاسو سره خلک خوشحاله شي او ژوند او ښکلا شي انشاءالله ورځ په ورځ ښه کېږي ټولو باندې خوشحالي را روانه ده هغه وینې تلول هر څه ختم شو انشاءالله ټول خوشحاله دي خپل ژوند کې او زندګۍ کې ښه خوشحاله دي یو جان مننه خیر خوشحاله اوسئ او نوم دې څه دی ګلابه مومن مې نامه ده وروره مومن او تخلص دې څه دی تخلص پهلوان باندې مشهور یم ښه مومن پهلوان هغه ستا په نامې ورکم غوړیم ډېر مشهور دی واقعي سره نجیب زرا پلار چې دی او هغه خو بستا کمپنۍ نه نه ان شاء الله کار مې هغه شرکت کې کار کړی دی اوس ګلکاري کار هم کول او ان شاء الله اوس په حال لپاره په کوم کارونو بوخت یاستئ اوس د دکاني کارونه کوو بس دغه دکاني کارو ته بس کار دی ورته ویل یو کارم کار ته ویل دا اوس ان شاء الله څنګه دکاني کارونه څنګه دي ولا خره روان دي بس دا اول کال خلک توانی وو دا سخت کال وو تنتوان د چې شو کو بس توکل په خدای او جمع هم ده کنه جمع هم ده بس پکته پټوي ځان تاو کړل چې یخني دي نه کی ولا بس کې شپې باید یو غټ جمپر دې ما غوسته شپې وبو په سیو زور دغه ساحه کې وبنشته وچکالي ده کنه او دغه حساب دی شپې یخوالي زکم پټ ځان تاو کړل خدا اوسم تا یخني نه کی دا ور مغټ جمپر غوسته بیا زموږ یخني کی بس څه ما سره وډاري هم بدر کم سیده او کچیر ته وغټل شي نو یو پښتنه درنه کومه ته مال دا جواب کړه البته یو د پښتنه د چې ته به دغه کار تر سره کی کنه صحیح خبر تر 15 سکند وخت لري صحیح شو د 15 سکند وخت لري په هر سکند کې به ته یو ولایت نوم واخلي صحیح شو او یعنی مطلب چې ته 14 ولایتونو نمونه به ته واخلي که 14 نه به 15 ولایتونو نمونه واخلي صحیح شو صحیح خبره ښه آماده هو مارم شروع شو ننګرهار کونړ نورستان لغمان کابل لوګر پکتیکا خوست کندهار هلمند ورزګان هرات بادغیس او هرات او نمروز او مزار شریف بلق کندوز بامیان غزنی نه دا کټلې څو ثانیې وختي څو ثانیې وختي ته ګوره چلیریش نو موږ دا هڅه کوو دا غټون کې چې خو دغه د افغانستان ولایتونو خو دي ماشاءالله نو یو خو ډیر هم دي کنه بالکل الله دې خوشاله لره کور ودان اس خو سخت اسانه د مشکل نه خو د چې په ناڅاپي شکل باندې شانه بوختنه او کتاب من لک تاثیر لاندې راځي او بل خبردار سخت هم د ځکه ټول ولایتونو نمونه په ځین ساتل لک سخت دي خوشاله اوسئ هوادوال کوم پیغام لري بس هوادوال ته دغه پیغام لرم چې خوشحالي وکړي ژوند تیر کوي ویني تلول بند کوي یو بل تلاس ورکوي چې دغه ملک ترقۍ سره روان شي او په دې ملک کې یتیم او غریب او مسکین او خان ټول سره خوشاله ژوند تیر کړي زندگی تیر کړي او په یتیم باندې باید لاس کش کو ډېر ځته مننه شعر شاعري سره خو اړیکه لري کوم ترانم یو شعر به ته هم په لاس کې می پیاله ده په خوله می کلمه ده په زړه می نمشته ده او تیاره کې دا شکه ده د افغانستان خاين سره جنگيږي مسله سره ډېر علي خوشاله اوس کور ودان مننه خې چاره ولري درنو مینوالو بیا هم ستړي مشئ جوړ په خیر هیله لرم چې ښه اوسئ تر څنګ مو ګلالۍ ځوان ولاړ دی له ده سره به هم مرکه وکړو له ده به بېلابېل پوښتنې هم ولرو نو ته ستړی مشئ وروره جوړ په خیر جوړې په خیر ته دروغ دی ډېره مننه الحمدلله خوشحاله اوسئ که لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ شیر اعظم نوم مې دی شیر اعظم ښه شیر اعظم وروره په څه کارونو باندې بوخت یې او څه کوي ولا په الحال د خاص کار روزګار نشته وزګاری بیکاره ښه نو خدای دې رحم وکړي او خدای دې یو ښه کاروبار پیدا کړي دا به راته ووایي چې لټه دې ورپسې کړې کاروبار پسې که نه والا چې کار پسې خو ډېر کړی دی خو کار کمه دی دې وخت کې نشته که نه
نو زه خدای دې رحم وکړي توکل په خدای. نو خدای دې خوښ لره مکتب دې لوستی؟ مکتب مې ویلی دی دویم صنف پورې. دویم صنف پورې همدلته په افغانستان کې؟ او دلته لاندې سرخود کې. خاص سرخود کې. ولې دې ونه شو کولی چې نور ورته دوام ورکړي؟ نور کورني مشکلات لاسه. کورني مشکلات وو. ښه خدای دې جوړ لره. دا چې زموږ خپرونه تفریحي هم ده او ترڅنګ یې پکې بېلابېلې پوښتنې کول کېږي. نو یو پوښتنه به درنه ذهني وکړم. وکړه. ته به دا راته ووایې چې هغه کوم څلور دي چې نه پنځه کېږي؟ کم څلور دي چې نه پنځه کېږي؟ او هغه کوم څلور دي چې نه پنځه کېږي؟ لږ ورباندې فکر وکړه، اسانه دی. رانغلل چې رانغلل؟ نه. ښه زه به تاته جزئیات درکړم. په اول جز کې راځي څلور فصلونه، بي جز کې راځي چې څلور کتابونه، او دغه دال کې راځي ټول غلط، او جیم کې اول صحیح دی. دویم به صحیح. دویم به صحیح. دویم کې کوم جزو؟ دویم کې څلور آسماني کتابونه که فصلونه ټي شو. او څلور کتابونه. دویم به صحیح. دویم به صحیح. څو فیصده مطمئن په جواب دی؟ 50%. 50%. 50% په جواب دی مطمئن. ولې مخته نور نه ځي پکې؟ بس دا 50% صحیح دی. 50% صحیح دی. ښه لته مننه، خوشاله اوسئ. هغه بالکل څلور آسماني کتابونه دي چې نه پنځه کېږي. لته یو جهان مننه. کور دې ودان. په وروستۍ کې به در کوم پیغام کومه ټپه ټپیزه چې لري هیوادوالو ته وړاندې؟ یاره ټپه ټپیزه خو نه لرم، خو خدای دې بس افغانستان جوړ کړي. خدای دې ټول افغانستان اوسېدونکي خوشحاله ولري. امین. ډېره مننه. کور دې ودان، خوشحاله اوسئ. قدرمند السلام علیکم. زما سنوم دی، زما نوم څه دی؟ سنوم ګل رحمان. ګل رحمان نه دی. صبر وکړه ته مړه، تذکیره مې څه کړه یار. اوس زه خپل نوم په خپله مونږ مړه دماغ کار نه کوي. داسې نه شاهد خان یې؟ نه مړه. قدرمند زما نوم شفیع الله دی. اوس مې په تذکره کې وکتل راغلی و د انډیوال سره مرکه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی؟ یو دقیقه دی خوا راځم. ښه زه خبره کوه. یو خوند دې ونه کړو مړه، صبر وکړه. ښه وروره وبخښه ډېر زیات هغه زیات بېسوره که نه. ستا نوم څه دی؟ زما نوم محمد خان. محمد خان. پښتو باندې نه لږ پوهېږم. لږ کومه میں بات کرو اردو میں. اردو میں. اچھا تیرا نام کیا ہے؟ صبر ایک منٹ ادھر سے یار ادھر سے لوکیشن اچھا نہیں ہے یار. تو بیٹھو یار تو نے کیا ڈرامہ بنایا یار؟ بس آخری بار. نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام گل رحمان. پہلے تو اور نام بتا. خان تھا نا، ابھی گل رحمان ہو گیا. نہیں نام چینج مت کرنا یار. محمد خان ہے نا. اچھا کیا کام کرتے ہو؟ میں صبر ایک منٹ ادھر سے بات. ٹھیک ہے. ہاں ستاسو نوم دی؟ زما نوم محمد خان. مړه مخکې دی بل شو. گل رحمان خو اوس محمد خان شو که نه؟ عجب ګل دې مخکې ونه ویلې. هغه زما د نیکه نوم دی. ښه چېرته روان یې؟ یو منټ ته کېنه په سایکل بد ښکاري. قدرمندو دې سره مرکه کوو. ښه ستاسو نوم دی؟ زما نوم محمد خان. مړه مخکې جمشید ونه ویل. جمشید نه و که نه؟ ښه یو منټ تا نه یو څو پوښتنې کوو، چمتو یې ته؟ ښه ته ما ته په 20 سکنډو کې د 15 فروټو نومونه اخیستلی شي. ښه که چېرته دې واغستلو که نه نو موږ به تا له انعام درکو. که وا دې نه غوستو بیا به ته موږ له انعام راکړې. صحیح ده؟ زه 1 2 3 شروع. سیبان یو، صحیح ده. انار، امرود، یو درجن کیلا. ها 15 شو که نه؟ نه منم در سره. हो शो का नहीं होता दर्जन केला अनार अमरूद ये तुम हमारे साथ प्रिंग मत करना यार. तुम सही फ्रूट का नाम बताओ, हम तुम्हें इनाम देंगे. नहीं इस तरह नहीं. चलो फिर से सेब से शुरू करना. अच्छा
चीटिंग मत करना यार। यार ये तो होता रहती है, ये तो जिंदगी है, चलता रहता है। क्यों? अगर तुम चीटिंग करते हो तो फिर मैं भी करूँगा, ठीक है? तो तूने आपने बताया 15 फ्रूट का नाम लो, मैंने अपने तेरे सामने नाम लिया फ्रूट का। 1 दर्जन केला, अमरूद, अनार। नहीं, ये तो चीटिंग है। 1 दर्जन केला क्यों? तो 1 दर्जन केला तो ये भी फ्रूट में आता है। 1 सेकंड में तुम बराबर करते हो इस तरह नहीं। चलो फिर से। हाँ अच्छा, रेडी, 1 2 3। अमरूद, अनार, सेब, 1 दर्जन केला। फिर बोलिया। तो यार क्या करूं मैं? तुम नहीं सुधर सकते हो। सुधर सकते हैं लेकिन काम हमारा यही है ना। नहीं यार, तुम चीटिंग करते हो यार। सही सही फ्रूट का नाम बताओ, हम तुम्हें 200 रुपये इनाम देंगे। अच्छा ठीक है, बस्ता वो बेरे लाओ मंग उगाटाला रो जो ताले शेतर कमा तर मला चक्कर वापस आहे कर ना चक्कर खोजन जरा कोम दाखो मैं माले निकाह गस से रागा वेलची चला चक्कर ना वरके वरी निकाह गस खोस्ता मिल मैं मकन यार मला चक्कर बदर कमस्ता वजन डेर दे स्ता वजन डेर दे जाऊ निसत मला स्ता वजन डेर दे दिसने चे खुदा पाक दे ख्वार न कमिल मैं मजा ए खुदा पाक से रांडा लिसो शो एंडल दे खुदा पाक जरा चाबी रखा ना चाबी लगे तो दादे नहीं बस स्टार्ट सजा स्टार्ट सजा ये खुदाया पाक अल्लाह जमीरात मा न पोएगे नो मैं मक्का वकना यार ना चक्कर खुदा ना वा सबर का मात बे खसा सब बल मुकाबले को बला दा सेकंड ने पयो गुत कलिउचत को ता ज इनाम दर को हां सही दा यो गत की दा पस्टेन कत मा बस मा चिकन मा ए यो गोता बानिउचत इनाम दर को सही दा होता है दा यो द्वा द्रिचत ना 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 दसे ना कना उचत नाकाम शली उस गोरे ज संग उचतम खा गोरे दाखो यो गता या दाखो ना ना लास ना 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 लास ना कना बे लास या चवले लास गोरे दा यो लास दा बल लास गोरे यो गता का गोरे दा दलता को माचा दलता रे वा वन मिली दला ना मा यार यार सरा खुदा या لا زمان ميك هلا بس 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 مالا كينا سيكل والي كينا مالا تا انا يو جهان مننا توزگار يو زري د کار وستما يو جهان من کورو دان عزت مند راغلم دلته دي منډوال سره لګ مرکه کو او خدای دې کی چې خپم نشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روجان خپل نوم دی راته واخله. حاج محمد. حاج محمد خان څنګه خیرات د جوړي؟ والله شکر د خیرات. دا دې د سنو ملي دا شکر الله نمرې. ها تا نه مونږ یو څو پوښتنې کوو که جواب دې را کړو نو ته به بیا ګټلی شې مونږ سره. صحیح ده؟ صحیح ده. چمتو یې؟ چمتو یو. ښه وروره دا راته ووایه چې یو ونه ده که نه او 15 مرغۍ دي پکې یوه تتاویشته څو پاتې شوې؟ 40. ولې؟ خو 40 پاتې کېږي نه دا سوال حل کړه. یو ونه ده وروره 40 مرغۍ دي پکې یو تا ویشتله څو پاتې شوې؟ یو دانه پکې پاتې شو ټول تخت. تا نه خو ما پوښتنه نه وکړې که نه. یو شی راځي چې هغه مه راځه که نه. دا سوال خو ته حل نه کړو که نه. بل سوال ته چمتو یي؟ ما سره دا دی ستا دپاره ما یو ډالۍ راوړې ده. ډېرې دي کمې دي که هر څومره دي خو مطلب انعام وي که نه. بله پوښتنه ده نه وکړم؟ زما نه وکړه. دلې وکړه. ښه سیند غاړه کې اوس روانې غرمې ټیم دی پوه شوې دې خوا ودرېږه او روانې مزل کې ریګستان راځي د وخت د مانځه راغی که نه غواړې مونځ وکړې که نه نو ته به په تیمم په کچه خښته کې که په پاخه سیند غاړه کې روان یم په سیند کې. او زنده‌باد زنده‌باد دا ستا انعام وروره کور ودان. عزتمندو دا ورور موږ سره بریالی نه شو متاسفانه د بل ورور سوال حل کړلو او د انعام حقدار شلو. ډېره مننه ستاسو. مننه. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو موږ خپرونې ثبت کړې ریکارډ شوې. امید کوم چې ستاسو به د خوښۍ وړ ګرځېدلی او سمیم جانه څنګه ستړی شوی خو به ډېر نه نه یاره انشاءالله ستړي شوي نه یو. د رښتینې خواران دی لیدونکو خدای دې وکړي چې دغه خپرونه خوښه شوې وي تر دې مهاله یې لیدلې وي او مننې ترې کوو. تا نه مننه هغه نه مننه ما نه مننه کیمرې نه مننه کور ودان چې مونږ یې تر دې دمه
لزانه په خلکو ولیدلو ها په جواک سه وای کنه دا نه جمعه څنګه و ولا الحمدلله بيخي جمعه وا او موږ پکې خبرونه ریکارډ خو زموږ یار لګ ناروغ غوندې دی بازار جمعه دا سیده نه نه خدای چې دی چې موډي برابر کنه دا موډ برابر شي خپل چې موډي برابر به ډیر خي خو نه چې د فکر کوم سر درد تکلیف لري کنه په سر درد کې یا ورته صحت ورکی او دا شي خبرونه موږ په دې ذکر ریکارډ کړه نور پای ته ورسو شي پیلاله او ان شاء الله همدغه سکو قدرمند لیدونکو تاسو دا خبرونه تعقیب کړئ د پیل نه تر پای پورې وګورئ او زموږ ملګرو ان شاء الله لیدلی به خو بیا موږ ته کمنټونه وکړئ چې موږ په کوم طریقې سره په کوم لیول و چلیږو پوه شئ کنه یو आवाज یو غږ افغانستان زنده باد خبرې دې مزه کړي